پیژندګلي جوړولې د یوه پیژندګلي جوړولې ریتې دي روشه د مزاحمت په نامه به دې چې جوړه کړي روشه د غراتو د ننګ په نامه چې جوړه شي چې لاس پوله بعد ها د دغه خوورې بچای چیرې ګرځېږي چې څوک پښتنه ته نه کړي چې کیم دوی چې دا کې د ناک وزیر څنګه پروسیز دی د ته په ذهن شه دا غرات دا ننګ شخص شوی وي دا نن جلای دا یوه پیژندګلي جوړوي دغه خوورې محترمه میږه دا وطن او د خلق په دومره جبر او ظلم نه بعد هیڅ د څه انتظار نه کړي خپل مزاحمت جاري ساتي اجتماعي چې کوم اتحاد کړی دی مثال یې جوړ کړه مثال چې صابویه په خبر شه خلق مثال سره ویر کړي چې ویشتو سو څرنګ سره راغونډېږي چې داسو سره راغونډېږي لکه اجتماعي چې سره راغونډ شوی و تاریخ په جوړ کا په خپل اتحاد باندې میر در سرای او جوړ د حق محترمه درنه د کامیابه دو درنه د هر فیصله کامیابه دو هغه د مزاحمت خبره او د درنه د اهمیت خبره مې کوله چې دا جاری وي دا مزاحمت جاری وي ها البته لږ څه تجویزي نه امید ورکوي اجتماعي قدرمن مشرون ته علما ته او ټول ته دا تجویز د میر تحریک طرفه دی چې معنی ډېره ښه ده چې نه یې معنی امید ورسره وي په هر حالات کې میر د مزاحمت ملګري د دغه خوبره په خاطر یو دا چې دا فوج دولت دغه خوبره په لیټره په سر غړای دی چې څه پیسې په جوړه کړو په شواک چې د ګیس پلانټینا سیټ کړی دي په بویا محمد تیل شې په سره زرو په کاپر کاروبار شروع کړی دی کواس تراسیږي چې په باندې کې دا کاروبار په دا چار بوندې یې پوسیا ودارېږي چې دا بند کا دا د تو نه دي دا دغه خوبره دي په دا بونده او د پنجاب د خلک مستقبل نه جوړېږي دغه خوبره د بچي مستقبل جوړېږي نن دغه خوبره بچي د عرب په شکل کې په سره غوړ مې تژوند تیروي ا د اجي سمت غوندې داسې وطن شه ژوند تیروي چې نه څړمینه شته دی نه د وطن داسې څپان شته دی د څه دی نو څه په خپله خوره روزګار نشته ویله چې کوم مسایل دي په اته شیرې اته ځنې دي چې دا د دغه خوره مستقبل دی ملګری مونږ ته ها ټیم نږدې کېږي او خورا ها اکثر چې میرداري وي ورو چانسز زیات شي نو خبره لنډاوه خالي بیا هغه خبره کړه دا جنګ ته جنګ نه وي خو جنګ چې دوه فریق وي سره جنګېږي خو دا خومره فریق شته دی نشته فریق غونډ د فوج مختلف صنفونه دي دا روغلی دی په یوه کاروباري منصوبه باندې دغې د هر څه فیکټرۍ جوړې کړې دي معلومې دي چې د فوج ځون ته خپل دوزینه د فوج ځون ته خپل سکولینه د فوج سیمنټ فیکټري عسکري بینک پلونکای کاروبار شګه پر کاروبار یې دی خو یو کاروبار یې یوه فیکټري یې داسې دو چې هغې نوم نه دی ورکړی او شاته دی راونه دو فوج د پښتانه په وینه کاروبار دا کمپنۍ ته نوم نه دی ورکړی نور یې شا جاري لګیا دو دا نن دا کاروبار یې ختمول دي نور خو دا چې یو ورته سرو چک شوي استی میشت یې تقریري نه یا دغه خبره پاک شه باس عمل شری دی رسیو کښنیو ګرځیو کله د ادارخل په درناک شنوس وی د مرلی کله په ایدا کې کله په سپینوام او په بکاخل او په بانیک شه ها احتجاج لګیا دی دا تیرای کړی دو چې د شوه ناکیم پنجاب د ګیس استل د پورا دمرا غټ غټ په پینر وړي وی وړل یې اګ په پینر یو استل چې میشت حق نه وی ملاو میر دا په پینر نه در پرېږدي دغه اعمال ور سره کې په نور سیمه کې ها احتجاجي درنه شری وې زه د هغه ټوله درنه نه راغلایو خو په توس باندې د هغه درنه هډه راغټه توجه وا چې ودره دا درنه څنګه کیږي نو دای والو یا درنه دو داو میشتوس په هر لحاظ سره کامیاب دو نور به کامیاب جوړوي پښتین قوم حمایت دی تحصیل دی او په ټول وطن باندې اثرات اچيږي نو دغه د پوراو نستړيږي نو پتکيږي او پی ټی ایم مکمل اعتماد په توسه پر خلک کړای دی یو خبره دا حقو
چې دولت ته میز توس مرشونه یو لیست جوړ کړی دی چې حکومت کې موږ سره مذاکرات کړي دریم ګړی پلونکای د پارټۍ او د تنظیمونو مرشونه یې کړي دي یو یې د مون نوم پسې لیکلی دی زه دریم ګړی نه یو پی ټي ایم دریم ګړی نه دی پی ټي ایم د دغې خلکو سره دی یا فریق دی دا د خپلو ولسینو سره دی او بل چې کوم دا شپېته رکني جرګه یې جوړه کړې ده په دا کښې زموږ ملګري ټول اختیار دغه ته ویل کړو چې دوسه چې کومه خواشه وي یعنې پی ټي ایم په حقیقت چې د خپل وطن اتحاد غوښته نه یې ځون ته پکښې یوه پګړۍ غوښتله نه یې ځون ته یوه پکښې عهده غوښتله نو په دغې اتحاد باندې دغې اتفاق شو چې زموږ ملګري تل په دغې کښې په حمایت کښې وي در سره بلکې ملګري څه حمایت دا د موږ خپله در نه دو د دغه کامیابي د موږ کامیابي دو د دغه ناکامي د موږ ناکامي دو او د دغه ولسینې درد او تکلیف دا د موږ درد او تکلیف دی محترمې کیسې ډېرې دي ډېر بحث کېدلی شي اور په اور باندې در نه هسې هم جاري دو موږ روتاک کوي یوه خبره کول دې نه ته داس خلک نوس وي چې د روډ د بند کولو نه و لږ تکلیف محسوس کوي هغې ته یو دوې کیسې د دغه په هر شی په یو نیک نیت باندې کوه آیا چې دا روډ بند نه و نو توسې داسې څه هر څو نیمه سوچ کړی یو وخت تکلیف وولی و تکلیف هم و زیاړې هم وې چیک پوسټونه هم وي ضلالت هم و خو هغه په داسې حالات چې موږ غلي نوس وي ویس کدای لږ نان دی په نان باندې تکلیف نه وي ویس کدای چې تکلیف نه خو لږ څه جوړ شي دغه نه خو بېننګي جوړېدله دغه تکلیف نه دا ویس دا وطن په تکلیف شو 1500 شهیدون خالی په دغه څو کوله کښې شوي دي داسې نه چې میرلي په داناوال یا وزیرستان په داناوال څه باج بوته شوی دی په کلي یې بمبارې کړي دي د پایلټ چې جوړ شوی دی د مو وطن یې ړنګ کړی دی د ده چې جرنیل جوړ شوی دی د مو وطن یې ړنګ کړی دی د ده که میډیا د مو د وطن په ړنګول باندې پروپیګنډې کوي د ده که هر څه دي هر بلډینګ یې هر وردي یې او هر یو شکل چې د دغه خوبره د مسکورولو د پوره کړی دی خو دا خوبره ړانګه نه دو سل کلاوال خبره مې وکړه سل کلاوال دلته څوک و فرنګای و فرنګي ځون ته د وخت تر ټولې کلک زوروار غوله زور میږ ورته کمزوري ښکارېدلې نن په دا خوبره باندې میږ ستایي په فرنګای نه شته زورور میږ په خپله خوبره پروته وي په دغه باندې د اورنګو د فرنګ دور تېر شوی دی د میږ وطن نه چړنګ کړی دی نه یې څړنګولی شي دا ویس چې کوم قوتونه راغلي دي خپل اجرایې وکړه خپل مټ ووزمیا انشاءالله آخرو د دغه ځای نه څه میږو دلاته وي او څه هم په یو لوی ضلالت سره د دغه خوبره نه محترمې د درنې او د خلق د اتحاد خوشحالي زموږ په زړه کښې چې کومه دو زه سپین ږیرې د زړه درته یایو مشرونې چې کله زه دا د خلق پایداري وینو زموږ په زړه کښې چې کومه خوشحالي تېرېږي یعنې انسان په یو څه نه څه خو خوشحالېږي بس د موږ د ژوند خوشحالي د هغه دي چې وطن بایدور شي ځینې خلک یایي چې په احتجاج او په درنې هېڅ نه کېږي ظالم حکمرانون د پنځه فکر نه دومره نه ډارېږي لکه د قوم د بایدورۍ نه چې څومره ډارېږي چې قوم باشعوره شي بایدور شي نو دغه درنې احتجاجینې په وجه باندې دا قوم باشعوره کېږي دا بایدورېږي نو دا بایدوري و جاري وي نو زه د ټوله ډېره مننه کوو میږو در سره وي هر کلم چې غږ ورباندې کوو میږو حاضر وي میږ د دغې وطن د هر وجود سره د سیورې په څانګو ګرځي چې هر وجود ته خطره پیښه نه وي دا میرلي دی او هغه ریځې هم چې ډېرې سختې وې پکښې د دغې په ګالک شو موږ په دغه نیت ګرځېدلي چې دا ولسینه ته لږ دا احساس وشي چې خپل وطن هم دی خپلو پښې ګرځي چې چیرې هم خوښه وه نن هم میږه د دغې خوورې سره د دغه وطن سره د خپل کلي علاقې سره هغه شان وي لوړ وي په آخر چې بیا درته یایو چې ستړي خو نه وې ستایي نه اعوذ بالله ستړي خو نه وې ستایي ستړي خو نه وې ستایي ټارګټ کیلرونو ختموي د وطن نه او دا سپېره خلک وبوسي وطن وګټي